د بنده سره د الله جل جلاله مینه. زړه لکه د پادشاهانو په څیر خپل سرتیري یعنی حاکمان لري، خو د زړه سرتیري به څوک وي؟ دوی سترګې، ژبه او حواس د زړه سرتیري دي. که د خپل زړه په حال پوهېدل غواړئ نو د هغوی سرتیري وګورئ چې څه حال یې دی. هغه د هوښیارانو خبره مو نه ده اورېدلې چې وایي پادشاه چې ښه وي رعیت به یې هم ښه وي، او که پادشاه فاسد شي نو رعیت به یې هم فساد ته مخه کړي. خپل زړونه وګورئ، له هغو نه به درته د خپلې تنې د غړیو حال او افعال ډېر ښه معلوم شي. او بیا د خپل بدن غړیو ته وګورئ، له هغو نه به د زړه حال درته ډېر ښه معلوم شي. له همدې امله رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي هو د انسان په بدن کې یوه ټوټه غوښه ده، که هغه سمه وي نو ټول بدن به ورسره سم وي، که هغه فاسده او تباه شي نو ټول بدن به ورسره تباه شي. هو هغه زړه دی. رواه بخاري او مسلم. الله جل جلاله موږ ته ښیي چې ړوند هغه څوک نه دی چې سترګې یې نه ویني. الله جل جلاله ړانده په اړه فرمایي فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ژباړه: حقیقت دا دی چې سترګې نه ړندېږي، خو هغه زړونه ړندېږي چې په سینو کې دي. سورة الحج آیه نمبر 46. په دې توګه هغه څه چې ړندېږي هغه زړه دی. ښه اوس ووایاست آیا ستاسو زړونه ویني؟ یعنې ستاسو زړونه د لیدو توان لري او کړنده دي؟ الله پاک زړونو ته ګوري، لکه څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الله پاک ستاسو مخونه او مالونه ته نه ګوري بلکې ستاسو زړونه او عملونو ته ګوري. رواه مسلم. د خلکو توجه بیا ستاسو جامو ته وي، او یا هم ستاسو موټر ته ګوري، یا هم ستاسو سترګو او د ویښتانو رنګ ته ګوري، خو الله جل جلاله بیا ستاسو زړه او د هغو حال ګوري. داسې ونه شي چې د خلکو د پام وړ شي ښه او ښکلي وشي، خو هغه څه چې خدای ورته ګوري یعنې زړونه هغه پوچ او بدرنګه ښکاره کړي. که داسې مو وکړل نو د خلکو پام به مو ښکلو څیزونو ته وي او د خدای نظر به یو مخې پلیتو شیانو ته وي. یعنې په دې توګه به تاسو هغه څه ښکلی کړئ چې خلک ورته ګوري، او د هغه څه په ښکلي کولو کې ناغړي او بې پروایي کوئ چې الله جل جلاله ورته ګوري. نو په دې توګه باید خپلو زړونو ته پام وساتو، ځکه الله ستاسو زړونو ته ګوري. له همدې امله د دغه کتاب نوم د زړه ساتنه او پالنه ده. په دې کتاب کې مو ځکه دغه نوم ایښی دی چې زړه ډېر اوښتونکی او تغییر منونکی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې تر ټولو معصوم انسان و، هغه هم خپل زړه ته ډېره توجه کوله او په وار یې له ځانه سره دغه دعا لوستې ده: یا مقلب القلوب ثبت قلبي علی دینک. ژباړه: ای د زړونو اړوونکیه زما زړه په خپل دین ټینګ وکړه. رواه ترمذي. زما خبرې د هغو کسانو په اړه دي چې له 100 کلونو راهیسې له خپلو زړونو څخه بې خبره او بې پروا دي. دغه کسان په داسې حال کې له خپلو زړونو څخه بې پروا دي چې په ورځ کې 10 ځله او یا تر هغو هم ډېر خپلو مخونو ته ګوري. هغوی څنګه کولی شي چې خپل مخ ښکلی وساتي او بیا یې په ښکلا باندې پام کوي او هر ځل یې په هنداره کې ګوري، خو په خپل ټول عمر کې یو ځل خپل زړه ته نه ګوري او د هغه په ښکلي کولو او ښکلي ساتلو یې فکر نه دی کړی. په دې صورت کې به دغه زړه څنګه روغ پاتې شي؟ لکه د ابراهیم علیه السلام په څیر اذ جاء ربه بقلب سلیم. ژباړه: کله یې چې له خپل روغ زړه سره خدای جل جلاله ته مخ کړ. سورة الصافات آیه نمبر 4. یعنې په داسې توګه یې خدای ته مخ کړ چې له هر ډول شرک، پلیتۍ، فریب، کینې، حسد او شهوت پرستۍ څخه پاک او سپېڅلی و. د همدې موضوع ارزښت په پام سره د زړونو اصلاح، پاکۍ او د هغو د ساتنې لپاره اړینه ده چې د څېرې، مخ، ویښتانو، سینګار توکو او نورو مظاهرو پر ځای زړونو ته توجه او پاملرنه وشي. له همدې امله عبدالله بن رواحه رضی الله عنه د ابو درداء لاس ونیو او ویل راځه چې سره کینو او د 1 ساعت لپاره ایمان راوړو. دا ځکه چې د زړونو اوښتن د هغه دیګ په نسبت ډېر بیړنی دی چې په جوش راشي. رواه ابن مبارک په الزهد کې.